وی چې څوک د عاشورې په ورځ په خپل بال بچ باندې اهل عیان د ده په کور کې چې کوم خلک دی او دی ول عموما ډوډۍ راوړي هغې باندې فراخه روزي وخوړه نو وسع الله علیه سایر سنته نو راتلونکي غونډ کال به دله خدای پاک فراخه روزي ورکړي اوس ګوره لږ ځان په حدیث پوه کې فراخه روزي وته فراخه روزي څه ته وایي لکه نور کله دې په کور کې یو روټۍ پخوله چې بچو ګزاره کوي نن دوه پخې کړه نور کله څلور پخولې چې بچي ګزاره کوي نن پنځه پخې نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری نن وسره خیر د فراخه کله روزي روجي مجمر سره پخې نور کله به خالی روجي پخولې نن لکه فراخیو کا غوښه پکې واچي دې ته فراخیو دا نه چې ډېره قیمتي ډوډۍ پې وخوري حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ پې وخوره حدیث کې دا نشته چې ډېرې پیسې ولګاو نه فراخی پښتو لفظ د تاسو پې ښه پوهېږئ یعنې داسې روټۍ بچو له ورکړه چې هغې دو نه وایي چې بابا ډوډۍ کمه شوه نوره را بابا روجې خو خلاصې شوې نورې را بیبي دا غوښه خو خلاصه شوه نوره را چې هغې پرېمانه وخوري پښتو کې ورته پرېمانه بس ټیک شو خبره که یو سړی وي یاره زه فراخي دې ته وایم چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله نن ورسره میوه م ورکړو نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله یا په هفته کې به په یو ځل خوړله او دې دله په 2 کیلو غوښه وخورم او دې دله به 2-3 څیزونه پاخه کړم او په بچو به وخورم لا ښه خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده اوس خو پرجونه درکاره ماشاءالله ډک پراته دي اوس خلکو چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته یې سنبال کې ویښېږي نو په شریعت کې منع نه دي صحابه به هم غوښې وچولې خو هغې به ورسره بل چل کاو هغې به د قربانۍ غوښې 3 حصې کړې نو یوه حصه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له ورکړه بله به یې په میلمنو خوړه یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له او بله حصه به یې په خپله خوړه نو هغه به زر نه خلاصېده ګډان به ګډ به یې لالو مالدار به وخان به یې لالو نو اوچه به یې نو سنبال به کړه بیا به یې وروسته خوړه نو که هغه خپله یوه حصه ته سنبالی سنبالولی شي خو تاسو مونږ خو هغه خپله نه د فقیرانو حصه هم سنبالو د مسکینانو حصه هم سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکي په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې او چې تپوس دی کې دا مې عاشورې له ساتلې ده هلکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانۍ غوښه د عاشورې له ساتي د عاشورې نیت پکې مه کوه هسې که ساتې ساته نو خیر فرج به الحمدلله ستاسو له بریزي له برېز نو په بچو یې وخورئ غوښه پې وخورئ ښکلې روزي بچو له ورکړئ او دا ورکوي خلک دا روژه څوک نه نیسي خو دا کار کوي ځکه ما نه اکثر خلک دا تپوس کوي یاره دا تپوس کم خلک کوي یو 2 کسانو دا ټلیفون وکړه یا 3 وایي هغه روژه به کله نیسو لیکن د 100 نه زیاتو خلکو د دې میاشت په شروع کېدو دا تپوسونه شروع کړي دي چې مولوي صاحب هغه چې پراخه روزي ورکوي هغه کمه رواز ده بچو له چې پراخه ډوډۍ ورکوي هغه کمه ده مې دې کې یو کال پراخي ده نو ځکه د دې تپوسونه کوي او د دې تپوس نه کوي چې روژه کله ده ځکه هغې کې یو کال ګناه معاف کېږي نو ګناه